زنانه سوال کړل دا سوال د حیا خلاف دی لیکن چونکه ډیر خلک داسې لري چې په دې حواله سره خاص کر شادي شوده دي هغه په دې حواله سره احتیاط کوي او د شریعت کې مسله ده د هغې نه دا خلک نه خبره دي نو بیا داسې کې چې خپل په چې کوم ښځې په هغې باندې بیا ظلم کوي. دې زنانه دا سوال کړل یقین وکړئ چې د دې سوال نه پس مجبوراً زه دا ویډیو جوړوم دا وایي چې زما په جسم کې دومره زیات کمزورتیا ده چې زه ګرځېدلی شم خپو باندې مې دردونه دي پوره جسم باندې مې دردونه دي او سره سره چې کوم دی حامله یم یعنی په ګېډه مې چې کوم دی بچی دی دا وایي چې زما د خاوند چې کوم دی د هغه جنسي قوت دومره زیات دی شهوت دومره زیات دی چې بار بار راځي په زبردستي را سره جما کوي. دا وایي چې زه فریاد کوم د هغې فریاد نه باوجود د هغه زما هغې فریاد ته نه ګوري زما هغې بیمارۍ یا کمزورۍ ته نه ګوري بار بار راځي جما کوي. دا وایي چې په دې حوالې سره ما ته رهنمایي وکړه چې دا وایي چې زه منع کوم او دا وایي چې زه په دې خبره زه پریشان هم یم ځکه چې په جسم کې کمزورتیا ده بیمار هم یم او حامله هم یم. دویم طرف ته دا وایي چې زه په دې حوالې سره پریشان هم ځکه چې اسلام چې کوم دی مرد چې کوم دی دا حق ورکړلی نو دا وایي چې په دې حوالې سره زه څه وکړم. یادو ساتئ غوږونه کولاو څنګه چې د نارینه حق دی حدیث شریف کې راځي که چېرې زنانه ته آواز وکړي ښځې ته آواز وکړي او دا ښځه چې کوم دی باوجود د دې نه چې دا خو بالکل لکه صحتمند ده څه بیماري نشته یعنی حیض وغیره د هغې نه علاوه څه قسم لا رکاوټ دې ته نشته د هغې نه باوجود دا زنانه د شپې لاړه نشي نو تر ساره پورې په دې باندې بیا څه کېږي لعنت ورېږي. دا د هغې زنانو لپاره دی چې کوم زنانه بیماره نه وي یعنی د حیض نه وي یا نور څه په جسم کې څه بیماري نه وي کمزورتیا وغیره نه وي دا هغې زنانه لپاره دی. اوس دا زنانه ده دا وایي چې دا خاوند چې کوم دی راځي زبردستي کوي او زما چې کوم صحت دی زما چې کوم زورتیا ده د هغې چې کوم دی خیال نه ساتي زما د هغې فریاد هم خیال نه ساتي. نو یادو ساتئ یو خو دا شرعي حوالې سره دا ظلم دی ځکه چې یو زنانه بیماره ده یا په جسم کې دومره کمزورتیا ده پکار ده چې تاسو د هغې علاج وکړئ. علاج ول نه کوئ د هغې نه بعد چې کوم دی هغه خپل هغه خواهش پوره کوئ نو دا خواهش چې کوم دی دا په هغې صورت کې بیا تاسو صحیح طریقې سره پوره کولی شي چې کله د دواړو رضامندي وي که چېرې یک طرفه داسې وي نو دې سره ګورئ ستاسو خواهش هم صحیح طریقې سره نه پوره کېږي. که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو د دې په ذریعه باندې لطف حاصل کړي سکون حاصل کړي نو د هغې لپاره دا ده چې د دواړو رضامندي او د دواړو چې کوم ذهني حوالې سره هماهنګي ده او تیاري ده هغه ضروري ده. په دې کې بیا دواړو ته چې کوم دی لطف میلاویږي دواړو ته سکون میلاوي. لیکن که چېرې داسې معامله نو په دې حوالې سره ګوره یاد وساتئ شریعت دې ظلم اجازت نه ورکوي چې یو زنانه بیماره ده هغه چې کوم دی په کټ کې پرته ده ګرځېدی نشي ته ځې زبردستي سره داسې کوي ګورئ دا ظلم دی دا صریح ظلم دی دا داسې کس نه چې کوم دی الله رب تپوس کوي. په دې حوالې سره د دې زنانه چې کوم څه قصور نشته که چېرې دا منع کوي نو دې ته دا حق حاصل دی ځکه چې بیماره ده که شریع صحو ضروري د هغې نه باوجود منع کوي نو په دغې حوالې سره بیا دا زنانه چې کوم دی دا ګناهګاره ده بیا د لعنت مستحق ده. بهرحال نن سبا کې زمونږ چې کوم زنانه دي نن سبا کې زنانه ولې کمزوري دي یو نسخه هم زه تاسو ته ښیم که چېرې زنانه دا استعمالوي نو انشاءالله تعالی د زنانو په جسم کې کمزورتیا نه ګوره په قرآن مجید کې هم ذکر دی حضرت مریم علیه السلام په حوالې سره د دې ذکر دی چې وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا د کجوري دا ونه چې کوم د کجوري دا دانې دا کجوره چې کوم دا یو برکتي ونه هم ده د هغې نه علاوه په کجوره کې چې کوم طاقت الله رب عزت یې ښی دی که نه داسې طاقت په بل شي کې نشته. دا نن سبا کې چې کوم څومره حکیمان دي څومره ډاکټران دي او جدید ساینس هم دا غوي چې څومره وټامین څومره طاقت چې په کجوره کې دی داسې په بل شي کې نشته. نو پکار دا چې تاسو خپل کور والا چې کوم دی که نور څه نشي راوړی دا کجوره چې کوم دی تازه کجوره دا تاسو راوړی خپل کور والا باندې خوروئ. او عرب ولې تکړه دي نن سبا په دور کې چې کوم عرب چاهي نارینه دي زنانه دي هغه د ورځې چې کوم دی کیلو نیم کیلو خو کم از کم چې کوم دی هغه کجوري خوري هغه ولې تکړه دي هغه د جنسي حوالې سره جسمانی حوالې سره ولې تکړه دي د هغې وجه دغه چې هغه کجور استعمالوي او کجور چې کوم دی په کجوره کې بېشماره چې کوم دی د هغې فایدې دي. نو د دې خیال ساتئ چې کومې زنانه په جسم کې کمزورتیا یا اسې کمزورتیا نه وي د هغې نه باوجود دي د کجور استعمال کوي د زیات نه چې څومره هغه استعمالولی شي کوشش دا کوي چې کجور استعمال دي روزانه کوي کم از کم چې کوم دی 5 دانې خو دې کم از کم په ورځ کې استعمالوي. دې سبب څه کېږي چې په جسم کې به طاقت پیدا کېږي په جسم کې طاقت پیدا کېږي نو جنسي حوالې سره جسمانی حوالې سره دواړو حوالې سره چې کوم دی په جسم کې به طاقت خپل د خاوند چې کوم حق دی هغه هم په صحیح طریقې سره ادا کوي. او د هغې نه علاوه عرب چې کوم دی دویم کار دا کوي چې هغه شهد استعمالوي یعنی ګبین خالص ګبین او د هغې نه علاوه د اوسیخ پی چې کوم دی د اوسیخ پی دود هغه استعمالوي دا 3 شیزونه هغه استعمالوي هغه که عمر 100 کالو ته ورسېدلو د هغو چې کوم طاقت دی هغه بحال وي
نو پکار دار داسې چې کوم زنانه دي چای نارینه دي نارینه هم استعمالول شي د کجوري چې کوم طاقت ته الله په دې کې بشمار طاقت خدي صحابه کرام تاسو ګورئ چې داغو د خوراک شي چې کوم دی هغه کجوره وبو نبی عليه الصلاه والسلام دا ثابت دي نو هغه ولې تکړو هغه په دنیا باندې ولې راج کړل هغه داسې نه چې یو واده بلکې یو صحابي چې د سوس ودونه کړل لکه داسې به ډېر کم صحابه تاسو ته ملاويږي چې هغه یو واده کړي اکثر داسې چې هغه د یو نه زیات 3 څلور ودونه کړي دا هغه وجه دا چې هغه به کجوره استعمالول په کار دارا چې زنانه چې تاسو کوم زنانه دي هغه له کجوره وړي په خپل استعمال په باندې مخروي ک نور شهد وغیرہ نور چې طاقتور شیزونه نشي راوړي نو کم از کم دا کجوره چې کوم دا پکور کې ساتي خپل پکور والا باندې خوروي ان شاء الله تعالی دې سره چې کوم د دوی جسمانی او جنسي حواله سره چې کوم کمزورتیا دا هغه به چې کوم دې ختميږي او صحتمند ژوندۍ به تیري بهرحال امید کوم چې مسله به سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته